سلامونه نیکه هیله احترامات ملګرو خدای وکړو جوړ به وي ملګرو که چېرته تاسو په موبایل کې کوم اپلیکیشنونه ان انسټال د پلی سټور څخه مو هغه انسټال کړي وو نو هغه ستاسو په موبایل کې پاتې شوي دي دلته د سکرین څخه ان انسټال شي خو همالته ستاسو په موبایل کې څنګه وي پاتې شوي وي دلته چې کله تاسو راشئ دغه پلی سټور ته همدغه پلی سټور باندې به کلیک وکړئ پس وګورئ د خپل پروفایل خوا همدغه ځای ته به راشئ لاندې وګورئ منیج اپس اینډ ډیوایس په دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړ څنګه وګورئ منیج باندې به کلیک وکړئ هغه وروسته به دلته راشئ پس وګورئ دیس ډیوایس په دې باندې به کلیک وکړئ دلته ناټ انسټالډ په دې باندې به کلیک وکړئ نو دلته به دغه څنګه کړئ تاسو ټول به دغه پروګرامونه در سره سلیکټ کړئ هر کله مو سلیکټ کړل د هغه وروسته به دغه څنګه کړئ تاسو دلته به راشئ پس ډیلیټ وګورئ ډیلیټ او ریموو یعنی دغه بیا ته کولی شئ د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ خو اوس به څنګه شي در سره ډیلیټ به شي کوم ګیمونه مو چې ډیلیټ کړي وي ګیمز هم دلته درکوي لکه ما دا ګیمونه ډیلیټ دي نو دا به څنګه کوئ تاسو ریموو به یې کوئ له دغه ځای څخه کله مو چې دا دلته ریموو کړل نو په دې سره به ستاسو ډیوایس څنګه شي صاف شي یعنی هغه پروګرامونه یا یو شی بل شی چې تاسو انسټال کړي وي هلته مو ډیلیټ کړي وي دلته پاتې شوي وي نو په دې سره به ستاسو موبایل لا هم چټک شي او هینګ کیږي به نه